سلامونه ملګرو. زه ورور راغم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. د نن کیسه د یو سړي څخه پیلېږي چې نوم یې چک نولند دی. هغه د خپل ژوند په داسې کونج کې بند پاتې سوی دی چې وتل یې ناممکنه ښکاري. 4 کاله وروسته بالاخره د هغه ځای څخه بیرته راووتی. چک د فیډکس د یوې لېږد رالېږد کمپنۍ ډېر مسؤل او سخت کارکوونکی دی. د هغه دنده دا ده چې هر پارسل او هر کوریر پر وخت خپل هدف ته ورسوي. همدا وجه ده چې هغه بیلابیلو هیوادونو ته سفرونه کوي او د هرې څانګې کارکوونکو ته د وخت ارزښت ورښيي. چک په ژوند کې یو نجلۍ هم لري چې نوم یې کیلي دی. دواړه یو بل ډېر خوښوي او له ډېرو کلونو راهیسې په اړیکه کې دي. دواړه غواړي واده وکړي، خو د چک د کار سختي داسې ده چې ډېر وخت یې په سفرونو کې تېر کړی وي. همدا لامل دی چې دوی ته تر اوسه پورې د واده چانس نه دی برابر سوی. کله چې د کرسمس وخت رانږدې کېږي، چک مالیزیا ته د یو مهم کار لپاره د فیډکس په استازیتوب سره تلل غواړي. هغه کیلي ته ژمنه ورکوي چې که هر څه وسي دی به د نوي کال تر رسېدو وړاندې بیرته راسي. له روانېدو څخه مخکې چک کیلي ته د کرسمس ډالۍ ورکوي، یو ساعت چې د کیلي انځور پکښې کې لګېدلی وي. له دې وروسته چک الوتکې ته ځي، خو د سفر پر مهال کله چې الوتکه د آرام سمندر پر سر باندې روانه وي، ناڅاپه سخت طوفان راځي. طوفان دومره دروند وي چې الوتکه له کنټرول څخه وځي او رالویږي، ځکه چې دا د فیډکس شخصي الوتکه وه. په دې الوتکه کې یوازې یو څو کسان او ډېر پارسلونه وه. د حادثې وروسته ډېر کسانو ژوند له لاسه ورکوي، خو چک ژوندی پاتې کېږي. هغه د سمندر په څپو باندې سپور یوې وړې ټاپو ته وررسېږي. کله چې ځان سره کنټرول کړي، ګوري چې شاوخوا یې یوازې سمندر، ځنګلونه او د ګډو میوې ونې دي. بشپړ سکوت وي، هیڅ د انسان نښه نه وي. چک غږ کوي، خو په ځواب کې یوازې د سمندر شور اورېدل کېږي. له دې وروسته هغه د ساحل پر شګو باندې هیلپ لیکي چې ښایي کومه الوتکه یې وګوري او دی وژغوري. ماښام کېږي، خو بیا چک ویده کېږي. سهار چې کله راکښېنستی، ولیدل چې د فیډکس ځینې بستې د څپو په زور سره ساحل ته راغلي دي، خو په هغو کې هیڅ خواړه نه وي. د تندې له امله چک مجبوره سو چې د کوپړې اوبو ته لاس ور واچوي، ځکه د سمندر اوبه نسي څښلی. نو د کوپړې د ماتولو هڅه کوي. په اول سر کې ورته اسانه ښکاري، خو ژر پوه سي چې ډېر سخت کار دی. ډېرې هڅې یې وکړې، ستړی سو، خو بالاخره بیا یې هم زده کړه چې څنګه د کوپړې څخه اوبه راوباسي. همدا اوبه د هغه د ژوند تکیه ګرځي. 3 ورځې همداسې تېرېږي. دی بوټونه نه لري او د اوبو په ډبرو یې پښې زخمي کېږي. نو د خپل پتلون پرې کړي او پر پښو باندې یې وتړي. د ټاپو پر سر باندې یې یوه لوړه څوکه ولیدله. چک پرېکړه کوي چې پورته وخیږي او شاوخوا وګوري، ښایي د انسان کومه نښه یا بیړۍ وویني. کله چې د هغه سر ته وررسېږي، په سمندر کې یو شی ویني. سمدستي ښکته راځي او هغه ځای ته ځان وررسوي. خو هلته د الوتکې د یو پیلوټ جسد پیدا کوي. د دې په لیدلو سره هغه سخت ځورېږي، خو بیا هم پیلوټ په درناوي سره ښخوي. د ښخولو مخکې د هغه بوټان او څراغ له ځانه سره اخلي، ځکه دلته د ځان ساتلو لپاره هره وړوکې وسیله د ده لپاره قیمتي ده. ورځې تېرېږي، چک بالکل یوازې وي، خو ورو ورو د دې ټاپو د ژوند سره ځان عادت کوي. پر کومو پاڼو چې اوبه پرتې وي هغه راټولوي او د کوپړې دننه یې ذخیره کوي. د لوږې د ختمولو لپاره د ماهیانو د نیولو هڅه کوي. په دې ټاپو کې بل شی نشته چې د خپل ژوند پر تېر کړي، یوازې کوپړه او هغه واړه واړه پارسلونه چې ده پیدا کړي دي. یوه شپه په لیرې سمندر کې یوه کوچنۍ بیړۍ ویني. ډېر احساساتي کېږي، نارې وهي او د څراغ رڼا ورپسې کوي، خو نه غږ ورسېږي او نه رڼا، او بیړۍ له هغه ځای څخه ځي. سبا چک پرېکړه کوي چې باید د ټاپو پرېښودلو هڅه وکړي. یوه وړوکې کښتۍ جوړوي او د سمندر پر لور باندې خپل سفر پیلوي. خو د سمندر لویې او زورورې څپې دی بیا ساحل ته راوړي. په دې کشمکش کې یې پښې نورې هم زخمي سوې. شپه یې په وړه غار کې تېره کړه. کله چې سهار راکښېنستی، د څراغ بیټرۍ هم خلاصې سوې وې او نور دی د رڼا لپاره هیڅ داسې وسیله نه لري. اوس باید د اور بلول زده کړي. هغه بیرته راغلی او سامانونه یې وکتله چې څپو راوړې وه، تر څو خلاص یې کړي چې یو ډېر خاص شی پکښې پیدا کړي. یوه جوړه نوي بوټان یې پیدا کړل چې لاندې یې یوه تېره وسیله لګېدلې وه او هغه ورته د کوپړې په ماتولو کې مرسته کوي. چک یو لرګی په نیزې سره بدل کړي او په هغه سره یې ماهیان او چنګاښان نیوله، خو اومه یې نه سوی خوړلی. نو د اور د بلولو هڅې یې پیل کړې. په دې کې یې لاس زخمي کړي، په درد کې یې چیغې کړې، خو د ډېرو هڅو او کوښښ وروسته یې بالاخره اور بل کړي. چک ډېر خوشحاله سو. هماغه شیبه ورته لومړی ځل دا احساس پیدا سو چې کیدای شي په رښتیا یې هم ژوند ته دوام ورکړی وي. یوه ورځ د فیډکس د پارسلونو څخه یو فوټبال هم ساحل ته راغلی و. چک په خپل وینه سره پر هغه فوټبال باندې رسم جوړ کړی. سترګې یې ورکړې، پزه او خوله، او پر هغه باندې یې یو نوم کښېښودی، ویلسن. ورو ورو ویلسن د هغه نږدې ملګری سو. چک ورسره خبرې کوي او خپله یوازیتوب د هغه سره لرې کوي. په دې ورځو کې چک په یو بل لوی مشکل اخته سو. د هغه د غاښونو درد. دا درد له پخوا څخه هم موجود و، خو اوس ډېر له کنټرول څخه وتلی و، ځکه چې هلته هیڅ ډول ډاکټر نه و.
نو ځکه هغه پریکړه وکړه چې خپل غاښ په خپله باندې درمل کړي. ډېر زیات درد یې تېر کړي، بالاخره یې غاښ مات کړي او بېسده سو. همداسې ورځې تېرېدلې او اوس 4 کاله سوي وه چې هغه په دې ټاپو کې بند پاته و. په دې کلونو کې د چک ټول شکل او بدن بدل سوی و. هغه پخوا چاغ سړی و، خو اوس ډېر نری او ډنګر سوی و. اوږده ږیره یې درلودله او څېره یې ډېره ځنګلي ښکاره کېدله، خو اوس په همدې ځای کې د دې ژوند سره عادت سوی و. هغه به د لیرې څخه د خپلې وسیلې په مرسته سره ماهیان ویشتل. د 4 کلونو په پرلهپسې سختو هڅو هغه دومره قادر کړی و. په همدې وخت کې چک او د هغه فوټبال چې نوم یې ویلسن پرې ایښی و ډېر سره نږدې سوي وه. هغه به هره ورځ ورسره خبرې کولې او د خپل زړه خبرې به ورسره شریکولې. عجیب غږ یې واورېدی. کله چې د باندې راووتی ګوري چې د سمندر په څنډه کې یو د اوسپنې څادر پروت دی. د فکر وکړي چې کېدای سي زه به له دې ځای څخه ووځم. اصل کې د سمندر تر ټولو لوی خنډ هغه تیزې څپې وې چې تل به یې هغه بیرته ساحل ته راغورځوي. نو ځکه هغه 4 کاله له ټاپو څخه نسو وتلی. اوس چک غټې د کوپړې ونې پرې کولې او هغه یې په یوه رسۍ سره تړلې تر څو یې یوه کښتۍ جینۍ جوړه کړه. دا کار ډېر سخت و، خو هغه پرېکړه کړې وه چې کله هم د باد لوري بدل سي نو د دې تختې په مرسته سره به په سمندر کې روان سي. د پلان جوړ کړی و چې د باد پر ضد د همدې اوسپنې د چادر څخه د باد پال یا سیل په شان باندې وکاروي، لکه څنګه چې د پخوا خلکو د باد په زور کښتۍ چلوله. وروسته هغه وخت راورسېدی چې د باد لوري بدل سو. چک خپل ملګري ویلسن په تخته کې کښېښودی او دواړه له ټاپو څخه روان سول. خو اوس دوی باید د لوړو څپو سره مقابله وکړي. په پیل کې دا کار ډېر سخت و، خو بالاخره چک د هغه لوړو څپو څخه تیر سو. هغه ډېر خوشحاله سو، خو سمندر لا هم پراخه او نااشنا و. چک نه پوهېدی چې نور څومره سفر پاته دی او کله به بیړۍ یا ساحل ته ورسیږي. خو بیا یې هم 4 کلن بند ختم کړی و او له دې ځای څخه وتلی و. په سفر کې یې له طوفانونو سره مقابله کوله. ماهیان به یې نیول او خوړل به یې، او د باران اوبه به یې په کوپړو کې راټولولې. کله چې په باران سو نو ټولې کوپړې او لوښو به یې د اوبو څخه ډکولې. خو یوه ورځ داسې پیښه وسوه چې هغه یې مات کړي. د هغه ملګری ویلسن سمندر ته ولولوېدی. چک ډېر لیرې اوبو ته ورپسې ورغلی چې وژغوري، خو بیا یې هم ونه سوی کړی چې هغه وژغوري. بیچاره چک بیرته خپلې کښتۍ ته راغلی، ځکه چې ویلسن د هغه تر ټولو لوی ملګری جوړ سوی و. تاسو به هم وایاست چې هغه د یو فوټبال د ورکېدو له امله دومره غمجن سوی دی، خو هغه 4 کاله له همدې فوټبال سره خبرې کولې او د خپل ملګري په سترګه یې ورته کتله. د ویلسن له لاسه ورکول هغه په بشپړ ډول سره مات کړي، خو بیا هم هغه خپل سفر ته ادامه ورکړه. څو ورځې وروسته هغه ډېر ستړی سوی و او کمزوری سوی و. یوه کارګو بیړۍ د هغه مخې ته تېرېدله. هغوی چک ولیدی او وژغوري. چک بالاخره کور ته راستون سو، خو کله چې راستون سو هر څه بدل سوي وه. د هغه دوستانو او کورنۍ فکر کوي چې هغه مړ سوی دی. د هغه محبوبه کیلي چې هغه ورسره مینه درلودله او چک هم ورسره مینه درلوده، اوس یې واده کړی و. هغې یوه لور درلوده. کله چې چک د هغې د لیدو لپاره ورغلی، کیلي هغه ولیدی او په ژړا یې غېږه ورکړه. خو اوس هغې خپله کورنۍ درلودله، نو له چک سره تلل یې ناممکنه وه. دوی دواړو منلې وه چې د دوی لارې اوس جلا سوي دي. هغه ساعت چې کیلي چک ته ورکړی و او چک له هغه سره په ټاپو کې ورک سوی و، چک بیرته کیلي ته ورکړي، ځکه هغه د کیلي د کورنۍ امانت و. خو د کیلي عکس یې له ځانه سره وساتئ. کله چې دی روانېدی، کیلي ورته وویل تا زما سره وعده کړې وه چې زه به بیرته راسم. لږ مسکی سو او ویې ویل وبخښه چې دومره ناوخته راغلم. کیلي په وروستي ځل سره هغه په غېږ کې ونیوی، ځکه چې لا یې هم په زړه کې د هغه سره مینه درلودله، خو نه یې سوی کولی چې کورنۍ پرېږدي او له ده سره ولاړ سي. چک هم نه غوښتل چې کیلي خپله نوې کورنۍ پرېږدي. په همدې وخت کې کیلي هغه موټر چې دوی دواړو ډېر یادونه پکښې درلودل بیرته چک ته ورکړي. چک روان سو. کیلي تر لیرې ځایه پورې هغه ته کتله او زړه یې درد کوي. هغې احساس کوي چې په ژوند کې یې یو بل قیمتي شی بیا له لاسه ورکړي. لږ وروسته کیلي په منډه ورپسې راغله او د چک نوم یې په چیغه سره واخیستی. چک بیرته ودرېدی. دواړه یو بل ته ورغلل او په غېږ کې یې سره ونیوله. کیلي په ژړا وویل زه پوهېدم چې ته ژوندی یې، خو ټولو ویل چې ته مړ سوی یې، خو ما هېڅکله نه یې هېر کړی. ته زما اولنۍ مینه یې. چک هم په ژړغوني غږ سره ورته وویل زه هم ستا سره مینه لرم. دواړو یو بل سره ښکل کړل، خو بالاخره چک د هغې له کور څخه بیرته ولاړی، ځکه هغه پوهېدی چې کیلي نسي کولی خپل نوی ژوند پرېږدي او زما سره ولاړه سي. په بله صحنه کې ښودل کېږي چې چک د خپلو دوستانو سره ناست دی او ډېر خفه دی. هغه وایي چې څو ځله مې غوښتل په ټاپو کې خپل ځان ووژنم. هغه تر دې هم رسېدلی و چې ځان وځړوي. په هر وارې هماغه یوې هیلې له مرګ څخه ژغورلی و، کیلي، د کیلي لپاره د راستنېدو هیله. نو دی وایي که زه د کیلي لپاره نه وی راغلی نو ما به ژوند نه سوی کولی. همدغه هیله وه چې کلونه یې زه ژوندی ساتلی وم. نن چې زه راګرځېدلی یم زه احساس کوم چې زما د ژوند اصلي ستن همدا هیله وه. د فلم په پای کې ښکاره کېږي چې چک لا هم یو وروستی پارسل لري چې ده په ټاپو کې پیدا کړی و او هېڅکله نه و خلاص کړی. هغه فکر کوي چې دا بسته باید خپل اصلي خاوند ته ورورسېږي او دا یې کار و،
همدغه د مسؤلیت احساس هم د ژوندۍ ساتلی و چې که هغه کور ته ورځي چې د دې پوستې پته پرې لیکل سوې وه خو کور کې یې څوک نه وه هغه پارسل هلته پرېښودی او یو یاداشت یې ورسره ولیکئ پکښې لیکلې وه دغه پارسل زما ژوند ژغورلی و مننه چک نولند وروسته چک پر څلورلارې باندې درېږي او فکر کوي چې اوس باید چیرته ولاړ سي هماغه وخت یوه نجلۍ راځي او ورته وایي کیدای سي تا لاره ورکه کړې وي چک مسکی سو او ورته ویې ویل هو زه هم په همدې فکرو کې وم چې باید پر کومه لاره باندې ولاړ سم نجلۍ ورته لاره ور وښوله او ورته ویې ویل چې پلانکۍ لاره پلانکۍ خواته ځې نجلۍ په خپل موټر کې کښېنستل او روانه سول چک ویني چې نجلۍ پر موټر باندې هماغه د وزرونو نښه جوړه سوې ده چې د هغې پر پارسل باندې هم جوړه سوې وه هغه لږ مخکې چې د هغې کور ته ور ورسوي چک په مسکا سره ورته ګوري حقیقت دا دی چې همدا نجلۍ د همدې پارسل اصلي خاونده ده د فلم په شروع کې هم موږ ته د همدې کور صحنه ښکاره کېدله چې پرې لیکل سوي وه ډیک او بټینا کله چې چک 4 کاله وروسته بیرته راځي پر لوحه باندې یوازې بټینا لیکل سوې وه یعنی بټینا هم د خپل ملګري د پرېښودلو درد لیدلی دی دا امکان هم و چې چک او بټینا د یو بل د ژوند برخه وګرځېږي په وروستۍ صحنه کې چک وسلور لارو ته ګوري چې پر کومه لاره باید ولاړ سي بیا هغه طرف ته ګوري چې پر کومه لاره باندې بټینا تللې وه د هغه په سترګو کې هیله ښکاره کېدله او پر شونډو باندې یې لږ مسکا خپره سوه او هغې لور ته ور روانېږي په همدې سره موږ فلم پای ته رسېږي که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او یو ښایسته کمنټ راته وکړئ ستاسو د ښایستو کمنټو څخه ډېره مننه تر بلې ویډیو پورې مو الله مل سه